عالم کتاب مې کتو هغه یو واقع لیکلی ده وی یو عالم وفات شو یو عالم چې کله وفات شو د هغې شاګرد په خوب کې د خپل استاد د عالم خوب کې وکتو وی چې مې کتو د استاد په غاړه باندې جامې نشته دی استاد بالکل بربند دی او ډېر سخت ګرم مر دی او یو شاړ میدان دی د استاد پکې کله یو طرف ته منډې وي کله پکې بل طرف ته منډې وي دا عالم کله یو طرف ته منډې وي کله بل طرف ته منډې وي ما ونه د خوب کې تپوس وکړو چې استاد جي ته خو زمونږ امام وي ته خو عالم وي تا خو خلکو له دعوت ورکولې تا خو ټول عمر په عباداتو کې تیر کړی د الله د رضا دپاره دې تیر کړی دا ته څنګه داسې بربنډ او په دې سور نور کې کله یو طرف ته منډې وي کله بل طرف ته منډې وي او دومره سخت په عذاب کې ګرفتارې وی ما تغې په خوب کې جواب راکړو چې بالکل ما چې څومره خدمات کړي ما چې څومره عبادات کړي هغه ټول الله قبول کړ خو دا عذاب چې ما ته میلاویږي دا د یوې ستنې په وجه ماله الله عذاب راکوي وی زما د مرګ نه مخکې یو 3-4 ورځې مخکې وی ما ګاونډي کر جواب ولیږو وی ما ته د جامو ستنه نه چې خلک پې جامې ګنډي ویل هغه مې راوړه او په هغې مې خپلې جامې وګنډلې ویل ما هغه ستنه راواغستله او په خپله المارۍ کې مې کېغوسته واپس مې ګاونډي کره ونه لیږله واپس مې هغه کس له ور نه کړله هغه ستنه زما په المارۍ کې پاتې شوه زما په المارۍ کې پرته ده زه الله د یوې ستنې په وجه باندې نیولی یم دومره سخت عذاب کې زه الله گرفتار کړی یم الله اکبر کبیره د یوې ستنې په وجه باندې یو عالم چې ټول عمر په محراب او په منبر او د قرآن په خدمت کې تیر کړی دی خو چې یوه ستنه د پردۍ ورسره پاتې ده په هغې باندې الله دومره په سخت عذاب کې گرفتار کړی دی او بیا تاسو ته وایم علما کرامو او د محراب او د منبر خلکو حقه چې ستاسو په سر باندې پړګۍ ده او تاسو د قال الله قال رسول خادمان ځان بولئ تاسو د دین محمدي محافظین ځان بولئ ځان سره حرام خواره مه کینوئ ځان سره د حرام خورو پروتوکول مه ګرځوئ موږ عالمان په دې سعادتو کې پراته دې لاسم حرام خور ناستې دې لاسم حرام خور ناستې زما عالم وروره ستا په علم کې به څه خیر وي تا نه به څه خیر خورېږي چې تا له پیسې آرام خور درکوي تا له پیزار آرام خور راوړي تا له لباس آرام خور راوړي د دې آرامو کس والا د دې لحاظ مه ساته د حق الله لحاظ وساته کم الله چې ته پیدا کړی د حق الله د دین غم ځان سره پیدا کا د کم دین چې ته ځان وارث بولې د کم دین په وجه چې ستا قدر او عزت او وقار دی آرام خواره ځان سره مه کینوئ د آرام خورو ګټې مالئ د آرام خورو پیسې په مدرسو جوماتونو مه لګوئ په دې باندې عالمان مه جوړوئ چې په حرامو پیسو عالم جوړ شي هغې نه به الله څه خیر خور کړي هغې نه به دې قوم ته څه خیر ورسېږي هغې نه به دې امت ته څه خیر ورسېږي چې آرام خور سړی په مخه باندې درغی ستا ذمواري د هغې خیرخواهي ده هغې ته سم لار ښودل دي د هغې نه پیسې وال نه دي ګوره او که ته د یو چا نه پیسې وې او تا ته پته چې دا سړی آرام خور دی او بیا هم ته پیسې الې نو ولې تا قرآن نه دی ویلی ولې ته د قرآن نه خبر نه یې ولې د پیغمبر د احادیثو نه خبر نه یې چې سره د علم بیا هم آرام خوري د خدای قرآن په تا لعنت وي د پیغمبر حدیث په تا لعنت وي دا کائنات په تا لعنت وي دا مخلوقات په تا لعنت وي علما و ځان سره آرام خواره مه کینوئ علما و ځان سره آرام خواره مه ګرځوئ د هغې په گاډو کې مه ګرځئ د هغې په اجرو کې چایونه مسکئ د هغې سره کینئ پاسېږئ ما د هغې زنده‌باد او مرده‌باد مه لټوئ د دې خلکو په ځای باندې الله راضي کوي د دې خلکو په ځای د خپل آخرت غم وکئ زما یو د خیرخواهۍ خبره و ما وکړه مخکې وروسته د هر چا خپله خوښه ده که څوک یې مني ډېره ښه ده او که نه یې مني هم یې خپله خوښه